که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. په دې تیر درس کې مو په لاجیکل فنکشن باندې کار کو، په لاجیکل اپریټر باندې کار کو. اوس راځو په لاجیکل فنکشن یا کنډیشنل فنکشن باندې کار کو. دلته مثال په اف فنکشن باندې کار کو. اف فنکشن سنټاکس مثال څنګه دی؟ دلته اف ورکوي به لاجیکل ټیسټ. مثال دلته هغه ویلو یا ډاټا ورکوي چې مثال چی شي باندې تاسو لاجیکل ټیسټ تر سره کوي. که لاجیکل ټیسټ ترو یا سیو چې درته ریټرن کی کوم پارامتر ته ریټرن کی او که فالس کوم یو. دلته مثال لاجیکل ټیسټ د کنډیشن ایوالویټ کوم کنډیشن چې تاسو ایوالویټ کوي دغه چې لاجیکل کنډیشن ټیسټ دی. مثال چې دلته ورکوي چې مثال دا راته ټیسټ کوي، دغه ویلو راته ټیسټ کوي یا دغه ارګومنټ راته ټیسټ کوي. ویلو مثال که چېرته مثال ویلو ترو شي، مثال ریزلټ ترو شي یا صحیح شي، مثال دلته تاته ترو را څرګندوي کوي مثال چې شی چې تا دلته ورکړی دی په همغه حساب باندې. او که فالس شي نو بیا یا صحیح نه وي، سمه نه وي، مثال کنډیشن ونه شي مثال هغه میټ نه کړي نو په هغې حالت کې درته مثال دویم حالت یا فالس راسموي. دلته یو اگزامپل ما دلته راوستی دی چې مثال ورته چې equal to if a is greater than or equal to 50 نو بیا پاس راوړه. که چېرته دا مساوي د دې سره نه بیا دا راوړه. مثال که چېرته کنډیشن ترو وي نو اول دا راوړي پاس کوي. مثال دلته وګورئ دا ترو دغه راولي، اول چې ترو که ترو وي اول دا پارامتر تاسو ته ریټرن کوي. او که چېرته فالس وي دا صحیح نه وي، مثال دا سیل د دې نه یو دغه وي وړوکی وي، مثال دا دې لیکلي چې مثال ګریټر دین دا مثال په دې سیل کې په ا کې نه څلوېښت وي یا څلوېښت یا یو وي نو بیا فالس را څرګنده کېږي. مثال فیل، مثال دا بیا دویم کنډیشن. کله چې مثال دا لاجیکل ټیسټ دغه ارګومنټ چې کوم یو دی دلته تاسو ورکړی دا صحیح وي او دا کنډیشن میټ کی مثال یا د دې سره سم وي نو بیا تاسو ترو او په غیر د هغې نه بیا چې فالس. اوس راځو یو څه اگزامپل باندې کار کوو، لکه څنګه چې په لاجیکل اپریټر باندې کار کوو په دې باندې کار کوو. ورته چې مساوي ورته چې اف مثال اف ورته اف دا مثال 15 ګریټر دین دا د دې نه وي نو چې شی ووایه ماته ووایه چې کاما دلته مو کاما ورکړه بیا ورته چې ترو صحیح ده او که په غیر د هغې نه مثال فالس. صحیح شو په دې شکل سره. اوس که انټر کو موږ ته وایي چې فالس، ځکه چې دلته په دې فورمولا کې مثال دا چې دی د دې نه غټ نه دی. که چېرته زه دا علامه بدله کړم دلته راشم ورته وایم چې دا لیس دین دغه دی د دې نه دی، مثال دا ګریټر دی، د دې دا خوله ګوره مثال دا دې خواته دا دغه چې لیس یعنی دا لیس ده د دې علامې نه، دا دې خواته لیس ده یعنی کوچنی عدد دی او دې خواته غټ عدد دی. په دې شکل سره دا علامه که په دې شکل وه مثال دا دې خوا ګوره غټ یعنی دا څوک یې وګوره کوچني خواته دی په دې شکل سره. انټر که اوس مثال درته شوی ترو مثال همدغه شکل باندې که موږ راشو او ورته ویو چې همدا یو سل موږ ټیسټ کوو. مثال ورته مساوي دا ورته چې لیس دین څو دی، مثال ورته چې اف فورمولا اول اف فنکشن ورکوو اف ورته چې دا مثال لیس دین شپېتو نه شي نو چې وکړه ماته ورته چې پاس او کنه په غیر د هغې نه ورته چې فیل کامیاب او ناکام. مثال په دې شکل سره مثال دا چې شو پاس شو. مثال ځکه چې دا د دې نه کوچنی دی. که چېرته زه دا علامه بدله کړم ورته وایم چې ګریټر دین مثال په دې شکل سره اوس فیل
د مثال یو موږ ایوالویټ کولی شو یو سل سم دلته مثال موږ واغسته څو مې ایوالویټ کړه مثال 2 سل ایوالویټ کړه په دې شکل سره فنکشن ورته ورکړه او په دې کې موږ چک کوو یو سل ورته دلته موږ 2 سل سره مقایسه کړه لکه په دې شکل سره دلته موږ چک وکړو یو سلم پلان دی کې شو یو سلم مقایسه کړ اوس راځم آیا نشه ورته هم چې مساوي ورته هم چې اف راځو ورته چې کچیرته دا less than یا کوچنی او یا مساوي مثال په دې شکل سره یا مساوي د څو سره د سره د دې سره یا یو ویلو ورته ورکوي نو په دې حالت کې مثال دا یو ارګومنت شو دا چې جدا کوي نو کامه به ورته ورکوي مثال ته وایي چې ویلو ترو مثال شرش کوم ویلو راشي ترو ویلو کوم یاد ورته چې دلته ورته وایي چې correct مثال چې correct او که چېرته نه ورته چې incorrect په دې شکل سره قوس بند کوي مثال دویم دغه چې شو incorrect اوس مثال چې ده مثال دا چې د کوچنی د 50 نه ده او مساوي کچته مساوي می هم مثال دا په دې شکل باندې دغه کې کچته زرا شمو صورت هم چې 25 نو دا چې ده هم صحیح ده او کوته سلیریش نو بیا به چې شي incorrect بشي کچته زرا شم دا ورته چې 15 اوس correct ده او کچته را شم دا مساوي د دې نه لري کم نو بیا چې ده incorrect دی مثال په دې شکل سره ځان په خپ پوي کوي مثال التم لاجیکل کنډیشن نه باندې کار کوي یا لاجیکل اپریټر باندې کار کوي نو دلته ځان باید پوي کوي ځکه چې دا ورسته بیا سختيږي نو تاسو باید سره آشنا وي مثال که زره شمه دلته دا بدلون ورته چې دا مثال یو سل شل فیصد ده سیده مثال کله مثال بعض فیصدی لکه مثال یو سل شل فیصد کچیرته ورته چې مساوي اف کچیرته ورته چې دا سل چې ده د سلو نه لوی شو نو چوکه دلته ماته دغه وکړه چې مثال ورته چې 100% راوله او که چیرته د دې نه کوچنی نو بیا په خپله چوکه دا ویلو راته راوله او بیا ورسره کانکیټ د اند علامه هو ورته چې پرسنټ سره کانکیټ کا په دې شکل سره اوس قوس بندو او انټر اوس ګوره مثال دا یو سل ده مثال دلته مثال مونږ ته شراغه دا په فیصد کما مثال پرسنټ ور سره ورکم نو 100% راغی یو 100% ده مثال کار یو چا کړی یو 100% مثال ورته خی نتیجه ورته 100% خی دلته ورته ته فورمولا ورکې چې مثال چې 100% که زه دلته راشم مثال دغه ویلو تغییر کم مثال دا یو 100% ده او دلته مثال زه ورته چې اتیا کا نو بیا به ماته هم دغه ویلو راولي ځکه چې د سلو نه کمه ده نه میټ کوي موږ ورته چې ترو مثال په دې کې دا ترو مثال چوکا که دا کنډیشن ترو مثال کم کنډیشن دا لاجیکل ټیسټ ترو نو بیا چوکا که دا ټیسټ کا ایوالویټ کا که ترو نو دا راوله او که فالسو مثال دا میډ نه کو د دینه مثال فرق لرو دا مثال سل نه جګنو د دې سل ویلو نو بیا په خپل هغه سل ویلو راوله او کانکیټ کا وسره یو ځای کې چې د پرسنټ علامه مثال تاسو په دې شکل سره هم کولای شئ مثال کچیرته نور موږ بیا د پس نست اف اوس مثال تاسو سره ابتدایي تاسو مثال څنګه ګریډ جوړوي ورته هم چې مساوي اف دا مثال ورته هم که دا لیس دین او ایکوال ټو 50 سره شو نو ماته چې راوړه ورته هم چې ګریډ ډي راته راوله په د هغې نه راته چې راوړه بي یا ورته هم چې ګریډ اف راوله مثال دلته ورته هم چې اف ګریډ اف راوله او په غیر د هغې نه مثال ګریډ چې راوله ډي راوله انټر مثال اوس دا چې ده اف ده که چیرته مثال زه دا پورته د دې سره مساوي نه وي د دې نه مثال کوچنی وي څلوېښت کم
مثال دا کوچنی دی د 50 نه، د چی نه د 50 نه، مثال دا به چی دی اف، او که زه چیرته دا د 50 نه جی کم یا 50 کم، اوس به چی راځي ډي. په دې کې بیا موږ وایو چې نستد اف کار کوو، چې مثال هغه مثال تاسو دا ګریډینګ څنګه تاسو ګریډینګ کوئ دی او مکتب یا دغه څنګه ګریډینګ کوئ، دا مثال وروسته وایو چې مثال څنګه به یې کوو. که اوس زه دلته راشم ورته وایم چې مساوي اف مثال که دا او مثال دا دواړه سره مساوي نه وي، ناٹ ایکول ټو کوم یو دا، مثال دا چی شو لاجیکل ټیسټ. موږ لاجیکل ټیسټ په چی شي کوو؟ په دې باندې کوو. مثال که چېرته لاجیکل ټیسټ صحیح و نو راته راوله چې مثال ورته چې ترو یا ورته چې correct او په نو بیا ورته چې incorrect. په دې شکل سره انټر دا موږ لاجیکل ټیسټ کو په دې شکل سره. نو دا چې څنګه تاسو اف فنکشن بیسیک کاروئ، نو وروسته دا مثال اډوانس شکل ته ورځي، د پسې نستد اف وایو، مثال څنګه نستد اف باندې موږ کار کوو، او وروسته مثال دا اف فنکشن په دې باندې ډېر زیات فوکس وکړئ، په دې باندې ډېر زیات تمرکز وکړئ، ځکه چې دا په دفترونو کې ډېر زیات کارولی شئ تاسو، او زیاتره نتیجې ما په عملي بڼه ډېر زیات دا کار کړی دی. بیا مثال څنګه دا کنډیشنل یا لاجیکل فنکشن مثال دی پسې موږ نستد اف وایو، اور وایو، اند وایو، مثال ناٹ وایو، په دې شکل سره مخکې ورځو. خو تاسو باید دا کوم دا ټریننګ چې سټپ په سټپ باندې تعقیب کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي، د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.